موبایل نه اوچتئ پوه شوې نو که چتلی او کې رالو یا ما ورته کال وکړلو خو نه اوچتئ موبایل زما ډوله اوچتئ نه علیشه به م راشي ښه علیشه به م راشي خو لږ صبر پکار دی وایي د صبر میوه ډېره خوږی ډېره مهرباني دا دل چې چا راولېږلو ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني پوه شوې ګفټین ښه برابر لګیا دی کېږي بلکل ښه ښکلې ګفټین کېږي خو د مهک خبره د علیشه لور یاده کړله ما یو کشره لور ده د هغې مهک نوم دی نو د علیشه خبره چې زما د امي بتې خوښې دي نو مال یې ښکلې غونته کې ګفټ کې بتکه راولېږئ زه تاسو ته خپله بته ښیم ښه مونږ کرم یو بته ده ډېره مننه ډېره مهرباني د ټوپې او د بریتونو بالکل ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني دا چې څوک ټوپې او دا برېت مرېت راولېږي که نه دا د بدماشۍ کار دی ډېره مهرباني وعلیکم السلام علیشه ته سلام وعلیکم علیشه خو دې ټایم کې نشته دی او د علیشه ممه دې وخت کې ناسته ده اوري ډېره مهرباني ډېره مننه ښه نو تاسو سره ما خبره کوله مې چې داود شاه جنګ وکړو لاړو ووتلو مانه نو دا به اوس څه کېږي دا وګوره هسې فضولې ما سره جنګ وکړلو نو ته ملکه جنګ مه کوه بس بې فضوله ما سره جنګ من کوي او بس لاړ شي وځي وعلیکم السلام الله دې تاسو هم خوشحاله او آباده ساتي عیسی خان ډېره مننه ډېره مهرباني نو چې داود شاه صاحب جنګ وکړي نو بیا به زه څه کوم خو لاړو بس ما نه ووتلو اوس ورته زه رنګونه کوم او هغه کټکۍ لګیا دی زه ورته رنګونه کوم او هغه کټکۍ نه اوچتئ زما موبایل که تاسو چېرته پلیو کې رالو ورته یې ولې سونیا شاه سره دې ولې جنګ وکړلو اوري مهرباني ډېره مننه وعلیکم السلام تاسو خواږه سلامونه ښکلې سلامونه ښایسته ښکلې ګفټینګ وکئ ښه بالکل دکه چل دی دکه دل مې خوښ دی ښه دکه دل مې ډېر زیات خوښ دی بال بالکل بال خو هم زما خوښ دی ډېره مننه وعلیکم السلام نن به داود شاه ده زه د ما سره ګورې دا کوي خبرې او ګفټینګ به کوئ ښه چې هغې ته لږه پته ولګي چې دا جنګ جګړه یې ما سره وکړله که نه ماته ستا سپوټران کم دي زه اوس ګورم زما څونه ډېر سپوټران دي وګوره څنګه ګفټینګ کوي لګیا دي نن به داود شاه صاحب د زه ده به ما ته ګوره ګفټینګ کوئ اورې که نه هغه خو هسې بس ما سره جنګ جګړه وکړه او لاړو ووتلو مهرباني دانش بالکل وعلیکم السلام تاسو هم د ګفټ کولو ډېره مننه جی بالکل وعلیکم السلام ښه نو تاسو سره ما خبره کوله چې داود شاه صاحب ګوره ما سره جنګ جګړه وکړله او لاړو ما نه ووتلو نو دا د دې کار دی داود شاه ته ګورې لګې که نه نو دا وګوره زما څونه سپوټران دي ښه څونه ډېر سپوټران مې دي او لګیا دي ما ته ګفټینګ کوي څوک دلونه رالیږي او څوک ټوپۍ رالیږي ته په خپله وګوره دلونه دي او زما پې سر دی ته خو جنګ جګړه دې وکړه لاړې ووتلي ته خو یې ستا سپوټران نشته وګوره څونه ډېر سپوټران دي زما زه به اوس تا ده زه د دې سپوټرانو سره خبرې کوم پوه شوې که نه ته یې سپوټرانو سره خبرې مه کوه دا څه دی زه سپوټرانو سره لګیا نیم خبرې کوم سپوټرانو د دې د زه د دلونه راولېږئ د دې د زه د راولېږئ چې دې ته پته ولګي عیسی خان بالکل مهرباني ستاسو هم ډېره وعلیکم السلام
د دې د زده چې څوک ماله ګفټینګ کوي که نه هغې سره به زه زیاتې خبرې کوم د داود شاه صاحب د زده بس صاحب مې به مرته اوس نه ویم بس ختم صاحب هم ورته اوس نه ویم ما به د دې ډېر زیات احترام کولو پوه شوې خو دا په انسانیت باندې دی نه پوه شو که نه دی په خپل عزت باندې نه دی ډېره مننه ډېره مهرباني دا زما ښایسته او ښکلي سپورټران دي دا وګوره ټول ما ته لګیا دي ګفټینګ کوي ډېره مننه عیسی خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام د دې د زه د لس ګلونه رالیږئ د داود شاه صاحب بیا ورته وګوره زما د خولې نه صاحب وځي که نه احسان نو ډېره مهرباني ډېره مننه ستاسو زه خو به خپل سپورټرانو سره خبرې اترې کوم ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو د ټولو سپورټرانو ډېره مننه ښه نو ما خبره کوله وایي نن سبا هر یو سړی د پیسې دی اوري هر یو سړی د پیسې دی نو دا اوس وګوره دې له دیم د پیسو سړی دی پوه شوې خو چې پیسې والا ورکوي نو صحیح دی او چې پیسې والا نه ورکوي نو دغه حل دی بیا سره جنګونه هم کوي او خرې منډې هم کوي او دغه حل دی یو منټ صبر وکړئ ډېره مننه ډېره مهرباني نه کول مه کوئ که نه ښه کول مه کوئ خبرې به کوو او ښایسته ښایسته خبرې به کوو سپورټرانو سره اول ګفټینګ کوي بیا اول غټ ګفټینګ کوي بیا سپورټران دونه ګفټونه ماله راولېږل چې علیشه دا چې کم کارونه کوي دا درته یاد ته تصویر ګورم که نه پکچر زه ګورم چې کم کس کال کوي او هغه کس چې کوم دی ګفټینګ اول نه کړي بیا به د هغې کال اټینډ کېږي ښه